شیخ صاحب محترم، اکثر په دې میاشتو کې زمونږ په پښتنو کې دا قانون دی چې زنانو ته تکالیف ډېر ورکوي، او خاص کر په دې ماښام ټیم کې روژه ماتي کې او د پښمني په ټیم کې ډېر سخت غصې او قاریږي ورته. نو په دې متعلق موږ ته شریعت څه حکم کوي؟ جزاکم الله. دا ډېره ښایسته پوښتنه ده چې دا ټول پښتانه واوري او عمل پرې وکړي، نو ژوند به هم ښه شي. کور چې خراب وي بیا ژوند خراب وي. اول دا خبره زده کړو چې دا زنانه کمزوری مخلوق دی او الله سبحانه وتعالی زموږ او ستاسې لاسونو ته کېنولي دي. باید د دې خیال وساتو او دا خبره موږ ته زموږ شریعت کړې ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده یو دوه خبرو باندې یو خاص وصیت وکړو. دې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نهایت زیات شفقت معلومیږي. یوې وصیت وکړو په مانځه باندې چې ګوره منځونه کې به تکړه شئ، منځونه په دې کې به ډېر زیات اهتمام کوئ، پابندي به کوئ. دویم هغه څوک چې ستا د لاس لاندې رالی هغې سره به ښه کوئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا هم خبره هم کړې ده چې ګوره زما په باره کې زما د طرف نه د زنانو په باره کې د خیر وصیت قبول کوئ، د سره ښه کوئ، ګزاره ورسره کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم تل دپاره به خلکو ته ویله چې ښځو سره ښه کوئ. نبي علیه صلات وسلام د داسې کس صفت نه کوي چې پلانی ډېر نارینه دی ښځه ډېره وایي او ډېره غوسه ناک دی او غوسې کوي او کنځلې ورته کوي. دا د ښه انسان صفت نه دی. بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپل کور ژوند ډېر ښایسته تېر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیر لاهلي. په تاسې کې بهترین انسان هغه دی چې خپل کور له ښه دی او زه خپل کور دپاره ښه یم. که یو سړی هر څونه غیرتي شي خو غیرت یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه رسېږي. نبي علیه صلات وسلام ډېر ښایسته ژوند تېروه د زنانو سره. دا زنانه بېچارهګانې پیشنمې دله تیار کړي، ته اوده یې راپاڅئ، د ځان بې خوبه کلی بچي ساتي دله، بیا ټوله ورځ که ته روژه هغه هم روژه ده، د کور خدمت وکړي، بیا دله روژه ماته تیاره کړي او بیا روژه ماتې په ټیم کې سړی ځان داسې قمقل کړي او کنځلې کوي او غوسې کوي او قاریږي. دا د ښه انسان صفت نه دی. که دا صفت په هر چا کې بیا خاص کر خفه کېږي مه نسواریانو کې دا صفت دی. نسواري سړي سره په دا وخت کې خبرې نه کېږي، بس ښځه بېچارهګۍ ته په اور کې ولاړئ هر نه شئ. خو نسوار مې مثال پیش کړ. مقصد مې دا دی چې باید موږ ښایسته اخلاق په دې کې زده کړو، ځکه دا میاشت د اخلاقو میاشت ده. دا هغه میاشت ده چې په دې کې د انسان اصلاح کېږي، اخلاق برابر چې دې کې برابر نه شي به نه برابرېږي. د زنانو په باره کې